ښکلي ښکاري د مرۍ کې اوبه لکه د کانچ په سوراخۍ کې اوبه ستاسو بیړۍ خو په اوبو کې ګرځي زمونږ ګرځي په بیړۍ کې اوبه ستاسو بیړۍ خو په اوبو کې ګرځي زمونږ ګرځي په بیړۍ کې اوبه څنګه چې د ټرمپ او د ایران خبره نه خوري سمې څنګه چې د ټرمپ او د ایران خبره نه خوري سمې داسې زما او د جانان خبره نه خوري سمې څنګه چې د ټرمپ او د ایران خبره نه خوري سمې داسې زما او د جانان خبره نه خوري سمې د شرمخانو په ځنګل کې روغې جوړې وشوې خو د انسان او د انسان خبره نه خوري سمې او د شرمخانو په ځنګل کې روغې جوړې وشوې خو د انسان او د انسان خبره نه خوري سمې پاسه چې ځان له شو زړه سپک که زه ولاړ یم درته پاسه چې ځان له شو زړه سپک که زه ولاړ یم درته د خلکو مخکې په میدان خبره نه خوري سمې شروع کوم په نامه د لوی الله چې بخونکی او مهربانه دی تریاک صاحب او دغه بچې او دغه د ټبر خلک دغه د علاقې خلک د ټولو شکریا ادا کوو چې په دې پاسمانده علاقه کې هغوی داسې یو محفل را جوړ کړی دی داسې یو شوق و ذوق چې د هر عمر سړی دلته کې ناست ماشوم نه راواله تر سپینګیرې پورې او دا اصل هغه مینه ده او پښتو ادب سره چې کم دی نو د دې هغه عقیدت دی صدر صاحب شعرونه به وړاندې کوم چې ښکلي ښکاري د مرۍ کې اوبه خیر ښکلي ښکاري د مرۍ کې اوبه لکه د کانچ په سوراخۍ کې اوبه ښکلي ښکاري د مرۍ کې اوبه لکه د کانچ په سوراخۍ کې اوبه ستاسو بیړۍ خو په اوبو کې ګرځي زمونږ ګرځي په بیړۍ کې اوبه ستاسو بیړۍ خو په اوبو کې ګرځي زمونږ ګرځي په بیړۍ کې اوبه د هغې سترګو کې هم اوښکې رالې د هغې سترګو کې هم اوښکې رالې ملګرو شته دی په سپوږمۍ کې اوبه د هغې سترګو کې هم اوښکې رالې ملګرو شته دی په سپوږمۍ کې اوبه بابا که ستا له فلسفي ووتم ورله به وڅکم ککرۍ کې اوبه بابا که ستا له فلسفي ووتم ورله به وڅکم ککرۍ کې اوبه د فرات خېټه د اوبو ډکه وه د فرات خېټه د اوبو ډکه وه حسین له نه وې په پیالې کې اوبه د فرات خېټه د اوبو ډکه وه حسین له نه وې په پیالې کې اوبه داسې وریږي مې د سترګو اوښکې څنګه چې وریږي په جړۍ کې اوبه داسې وریږي مې د سترګو اوښکې څنګه چې وریږي په جړۍ کې اوبه حاجرې ښه ده چې زمزم دې ووې حاجرې ښه ده چې زمزم دې ووې ګینې خورې به وې نړۍ کې اوبه او سجاده دومره ضروري ده مینه سجاده دومره ضروري ده مینه څنګه چې ضروري دي زندګۍ کې اوبه